د شپې په وروستۍ برخه کې د امیر یوسف او اندلس د امیرانو پوځ پر حصن اللیت برید وکړ او لمرختو ته نږدې دوی د غره په لمن کې د دښمن د پوځ دفاعي مورچلونه تر پښو لاندې کړل او د کلا تر څلور دیوالي پورې ورسېدل. حمله کوونکو د دبابو، زینو او کمندونو په واسطه د دښمن پر برجونو او دیوالونو د ورختلو هڅې کولې او د کلا ساتونکو پر دوی د غیشو باران کاوه او سره کړي تیل یې پرې ورشیندل. د مرابطین د بریدونو زور د کلا پر لویدیځو، شمالي او جنوبي لوریو و. له ختیځ لوري د اندلس د امیرانو پوځ او د مجاهدینو ډلو بریدونه کول. امیر یوسف د احتیاط لپاره د خپل پوځ یو کنډک له هغوی سره ملګری کړ. د اشبیلیې، مالقې او غرناطې د حاکمانو په غیاب کې د هغوی د پوځ قمانده د اشبیلیې د پوځ سالار ته سپارل شوې وه. خو د یرغل پر مهال څو نور حاکمان هم بېدرکه شول او د هغوی د پوځونو لارښوونه د بطلیوس د پوځ د سالار پر غاړه وه. د کلا په درې لوریو کې سخته جګړه روانه وه. د افریقا مجاهدینو د دښمن د غیشو باران ته سینې سپر کړې وې او مخکې روان وو. زینې یې ایښې وې او هڅه یې کوله چې پر دیوال ور وخیجي. چې یوه ډله به شاته راغله نو بله به یې ور وړاندې شوه او د هغو ځای به یې ونیو. د بابې به یې سوځېدلې او زینې به یې راوغورځېدلې. د غیشو او ډبرو باران کېدو، خو بیا هم د مرابطینو په بریدونو کې نوره توندي راتله. د امیر یوسف دې نارې د ماتو حوصلو لپاره د اسرافیلي شپېلۍ کار ورکاوه چې مېړنیو، وړاندې درومئ چې نن ستاسو د بري ورځ ده. هغه به په منډه کله د کلا یوه لوري ته او کله بل ته ځان رساوه او چې د خپلو سرتیریو سترګې به پرې ولګېدلې نو د ژوند یوه نوې څپه به یې په زړونو کې راپورته شوه. کوم سرخندویان به چې له مرګ او ژونده بې پروا تر دیوال پورې ورسېدل، هغوی به لومړی د دیوال پر سر د ساتونکو د تورو او نیزو سره مخ کېدل. تر هغو وروسته د دیوال پر سر هر 50 ګامه لرې داسې برجونه وو چې د دښمن د غیشو ویشتونکو لپاره یې د نه تسخیرېدونکو مورچلونو کار ورکاوه. د دیوال پر کومه برخه د پښو ټینګولو لپاره د دې برجونو نیولو ته اړتیا وه چې له دیوال نه دغه برجونو ته رسېدل همدومره ګران وو لکه له بهر نه د دیوال تر سره پورې رسېدل. برید کوونکو له کلا څخه بهر د غره په لمن کې منجیخونه درولي وو. ډبرې او اورنۍ ګولۍ یې اورولې. یوه درنه ډبره د کلا پر شمالي دیوال ولګېده او د برج له رالوېدو سره د مرابطین پوځ څو تنه سرتیري په جګړه او وژلو د دیوال سر ته ورسېدل. په لږ ځنډ کې هغوی د دیوال د هغې برخې ساتونکي ووژل او لږ ځای یې تش کړ. خو دننه له کلا څخه د عیسوي ځواکونو تازه دمه ډلې د دوی مقابلې ته راورسېدې. په دې ځنډ کې د مسلمانانو یوه تازه دمه ډله هم د دیوال سر ته ورورسېده. دواړو لوریو په ډیر جوش او جذبه جګړه کوله او هره شیبه په یوه تنګ ځای کې د هغوی شمیر زیاتېدو. کوم وخت چې له دریو لوریو څخه پر کلا تونده جګړه روانه وه، ختیځ لوري ته د اندلس امیرانو د خپل خیانت او بدلوزۍ د تاریخ یو نوی باب پرانیست. له حملې څخه مخکې د مرابطین او اندلس د امیرانو د پوځي مشرانو ترمنځ پریکړه شوې وه چې د دښمن د ځواکونو د تیتولو لپاره باید په یوه وخت له 4 لوریو څخه برید پیل شي او له لمرختو سره سم ځانونه د غره څوکې ته ورسوو او د کلا پر دیوالونو یرغل وروړو. خو د اندلس واکمن چې په پټه له 2 ورځو را په دې خوا په کومه دسیسه بوخت و، هغه په همدې شپه بشپړه شوه. شهزاده رشید چې پړاو ته راورسېد، دوی ته یې ویلي وو چې د امیر یوسف له بري وروسته به د اندلس د واکمنو پای څه ډول وي. له برید څخه مخکې د پوځ قمندانانو ته دا معلومه وه چې څه باید وکړي، ځکه خو له لمرختو سره جوخت د امیر یوسف پوځ له 3 لوریو څخه د کلا پر دیوالونو حملې وروړې. خو د اندلس پوځ ایله د غره نیمایي ته رسېدلی و. چې پوځ به لږ وړاندې تیر شو نو سالار به یې حکم وکړ چې ودرېږئ. منجیقونه او دبابې شاته پاتې شول. کله به چې منجیقونه او دبابې راورسېدل نو قمندانانو به یو له بل سره مشورې پیل کړې چې منجیق چیرته ودرول شي. د هر یوه نظر د بل سره توپیر درلود. بالاخره به چې دوی کومې پریکړې ته ورسېدل نو معلومه به شوه هدف ډیر لرې دی او د منجیق ګولۍ هلته نه رسیږي. لا سره به پرمختګ پیل شو. عام سرتیري په دې تمه وو چې په یوه پرېکنده جګړه کې د برخې اخیستو لپاره روان دي.
په جوش او احساساتو پر مخ تلل، خو چې دوی ته به ناڅاپه د درېدو حکم وشو، حک پک به ودرېدل او وبه پوهېدل چې د دوی قمندانان بیا د کتارونو په ترتیب کې د بدلون اړتیا ویني. د مخې په کتار کې غیشي ویشتونکو ته به امر وشو چې شاته شي او د دوی پر ځای نیزه وهونکي را مخې ته شي. که به نیزه بازان مخکې وو نو دوی ته به امر وشو چې شاته ولاړ شي او د هغوی پر ځای غیشي ویشتونکي را مخې ته شي. کله به د کوم سالار پښه وښویېده او نور قمندانان به د هغه د مزاج د پوښتنې لپاره پرې ورټول شول. لوېدلي سالار به په ډېر ناز او نخرو سترګې وغړولې او پر شونډو به یې منافقانه مسکا راغله. وبه یې ویل: مجاهدینو، تاسو زما غم مه کوئ، مخکې ځئ. او مجاهدین به وړاندې روان شول. بیا به د چا غږ اوچت شو: ودرېږئ، د بابې وروسته پاتې دی. او د هرې ډلې سالار به دغه غږ یو او بل ته تر بل سره ورساوه. د اندلس د مجاهدینو ډلې د امیرانو د پوځ ښي اړخ ته وې. عبدالمنعم د هغوی ستر سالار و. د افریقا د پوځ یو کنډک د اندلس د امیرانو کیڼ اړخ ته و. دې ډلو په یرغل ځانونه د غره څوکې ته ورسول او پر کلاله برید نه مخکې دوی په ډېره غوسه او اندېښنه د اندلس د امیرانو د پوځ انتظار کاوه. د بربري کنډک قمندان په منډه عبدالمنعم ته راغی او خپلې شونډې یې چیچلې. ویې ویل: موږ له ګیدړو سره اتحاد کړی دی. دغه خلک قصداً وخت ضایع کوي. زه نه پوهېږم چې دوی له وړاندې راتلو څخه څه شي ایثار کړي دي. آخر بېغیرتي هم یو حد لري. د دوی د لټۍ له امله به تر اوسه پورې زموږ په سلګونو سرتیرې زیانېدلې وي. د خدای لپاره ته هغوی ته ورشه، نصیحت ورته وکړه، وخت رانه تېرېږي. عبدالمنعم ځواب ورکړ: اوس زما نصیحت بې ګټې دی. د هغوی سستي د بېغیرتۍ له امله نه، بلکې د خیانت له امله ده. لږ ځنډ مخکې ما فکر کاوه چې دوی په لاره کې د دښمن د غیشي ویشتونکو له امله پام کوي، خو تاسو ولیدل چې د غیشو ویشتونکو مورچلونه تش دي او د دوی د تشېدو سبب دا کیدای شي چې دښمن د هغوی په اړه ډاډه دی. نور موږ دوی ته ډېر انتظار نشو کولی او پر دیوالونو به برید کوو. که هغوی بد نیت نه لري نو خامخا به راسره راشي، او که نیت بد وي بیا هم چې موږ له دې لوري برید وکړو نو لږ خو به پر نورو لوریو د دښمن زوری کم کړی شو. که موږ د دیوال کومه برخه ونیولی شوای او د امیرانو پوځ پر هغو هم له ځایه ونه خوځېد نو تاسو امیر یوسف ته دا احوال ورسوئ چې د اندلس مجاهدینو د اندلس د واکمنو د خیانت کفاره ادا کړه. عبدالمنعم مجاهدینو ته د برید قمانده ورکړه او هغوی له نارو سره پر دیوال یرغل وروړ. عبدالمنعم د دوی په تل کې و او زامنو یې احمد او حسن د ښي او کیڼ اړخ د مجاهدینو قماندې پر غاړه درلودې. بربري کنډک هم د غازیانو په مخه کې و. له دیوال نه لږ لرې دغه پوځ د دښمن د غیشو له باران سره مخ شول، خو دوی د ډالونو په سیوري کې د دیوال بیخ ته ورسېدل. زینې یې کېښودې او پر دیوال ور وختل. د دیوال په دې برخه کې تر نورو برخو د ساتونکو شمیر لږ و او دلته د ایشېدلیو تیلو او ډبرو د تویولو او غورځولو بندوبست هم نیمګړی و. خو د ساتونکو څومره شمیر چې دلته و د دې لپاره بس و چې په یوه تنګ محاذ کې یوازې د مجاهدینو او بربري یوې ډلې سرتیرو سره مقابله وکړي. په لومړي برید کې له زینو نه د راغورځېدلیو او د دښمن پر نیزو او تورو د ټپیانو شمیر دومره و چې مجاهدین مایوسه پر شا راغلل. خو عبدالمنعم وړاندې ورغی، یوه لوېدلې زینه یې راپورته کړه او له دیوال سره یې ولګوله، پرې وخوت. دا یې چې ولید د نورو غازیانو غیرت هم په جوش راغی او هغوی هم په منډه ورغلل او له هغه سره ملګري شول. په لږ ځنډ کې له عبدالمنعم سره 20 کسان د دیوال سر ته وختل او د دیوال له ساتونکو سره یې لاس په لاس جګړه پیل شوه. په دې موده کې د عبدالمنعم ښي او کیڼ لوري ته په 2 نورو برخو کې احمد او حسن پښې ټینګې کړې وې. لږ ځنډ وروسته د کلا په ختیځ دیوال کې د جګړې وضع داسې وه چې د 4 برجونو په منځ کې ځای ځای د حمله کوونکو او ساتونکو ترمنځ لاس او ګریوان جګړه پیل شوه. د دواړو لوریو ټپیان له کلا نه بهر او د ننه لاندې غورځېدل. چې کله د دیوال پر سر ساتونکي له برید کوونکو سره په جګړه بوخت و، نورو مجاهدینو ته پاس ختل تر پخوا اسانه و. خو ډیر زر د دیوال او برجونو د ساتونکو په چیغو هغوی ته نور سرتیري ورسېدل. د کلا له انګړ نه د دیوال هر برج ته زینې ختلې وې او له هر برج نه د دیوال ښي او کیڼ لور ته دروازې وې
چې کله د کلا د 4 برجونو دروازې ناڅاپي پرانیستل شوې او د نصرانیانو سیلاب پر دیوال ور ووت، نو مسلمانانو د دیوال په هره برخه کې داسې ګڼله لکه د ژرندې د 2 پلو ترمنځ چې راغلي وي. څومره مجاهدین چې پاس ورختل تر هغو زیات یې ټپي کېدل او لاندې راغورځېدل. لږ ځنډ وروسته داسې څوک نه و چې پاس ور وخیږي. د مسلمانانو وروستۍ هڅه دا وه چې د کلا برجونه ونیسي او د ننه لوري څخه د نورو پوځیانو د راتلو مخه ونیسي. خو د دوی په لاره کې د انسانانو دیوالونه ولاړ وو. یو نصراني به چې ولوید 2 تنه نور به یې پر ځای ودرېدل. په ځینو ځایونو کې د دواړو لوریو د بیروبار دا حالت و چې هغوی ته د تورو چلول ګران و. هغوی به یو له بل سره غیږ په غیږ شول. کله به زورور کمزوری را اوچت کړ او له دیوال نه به یې لاندې وغورځاوه او کله به په دې زور وهلو کې دواړه لاندې ولوېدل. په دغسې لاس او ګریوان جګړه کې د مسلمانانو پله درنه وه، ځکه چې هغوی د خنجرونو په کارولو پوهېدل. بیا هم د دوی شمیر شیبه پر شیبه کمیدو. د اندلس د حاکمانو پوځ چې اوس له دیوال نه کوم 2.5 ګزه لرې ولاړ و تر ډېره وخته نندارچیان پاتې نه شول. د هغوی ژبې چې د خپلو قمندانانو له ویرې او یا د درناوي په سبب چوپې وې ورو ورو په ګیلو او شکایتونو چوله شوې. د غرناطې د یو قمندان غیرت په جوش راغی او د خپلې ډلې سرتیرو ته یې وویل: دا خیانت دی، موږ به د قیامت په ورځ د نن ورځې شهیدانو ته په کومو سترګو ګورو. پخوا تر دې چې د غرناطې د پوځ ستر سالار څه کړي وای، دې سرخندوی ځوان له خپلې ډلې سره د کلا مخه ونیوله. د سترګو په رپ کې د المریې، بطلیوس، قرطبې او مرسي له پوځونو نه 300 تنه سرتیري د خپلو قمندانانو پر احتجاج برسېره پر دوی پسې روان شول. خو نور پوځ د خپلو قمندانانو له امر نه د سرغړونې جرأت ونه کړ. خو چې کله دوی خپلو سرتیرو ته د بیرته تلو امر وکړ، نو 2.5 تنو سرتیرو نورو هم خپلو قمندانانو ته بد رد ویل او ترې رابیل شول او له باغیانو سره ملګري شول. مجاهدینو ته چې نوي مرستندویان ورغلل، دا یې یو غیبي تایید وګاڼه او لا په جوش او احساساتو یې جګړه کوله. عبدالمنعم یوه زوروره حمله وکړه او دښمن یې شاته ټیل واهه او د دیوال برج ته ورننوت. له برج نه په تنګه لاره ښکته کېدل. 4 ځوانان تر ده مخکې وو. تر انګړ پورې چې رسېدل 3 تنه ځوانان ټپیان او راوغورځېدل. چې عبدالمنعم په پراخه انګړ پښه ورکېښوده، نو په مخه کې د دښمن د نیزو او تورو دیوال ولاړ و. دی د یوه وږي زمري په څېر د دښمن پر پوځونو ورننوت. د سترګو په رپ کې د ده بدن ټپي ټپي شو. د دښمن د 3 تنو له وژلو وروسته دی ولوېدو او بیا بیرته راپورته شو. په ده پسې را روانو سرخندویانو نارې اوچتې کړې، خو دا د مړې کېدونکې ډیوې وروستۍ رڼا وه. د عبدالمنعم د تورې وروستی ګوزار د یوه نصراني پر اوږه ولګېد او تر سینې پورې یې وڅیرلو او له دې سره دی هم راولوېدو او ساه یې ورکړه. ادریس سره له دې چې ټپي ټپي و، تر وروستیو شیبو پورې له عبدالمنعم سره و. د دښمن پر لیکو ورننوت او د سترګو پر رپ کې یې د دښمن 3 تنه ووژل او بیا ولوېد. هغه هڅه وکړه چې بیا راجګ شي، خو د یوه عیسوي توره د هغه پر ملا ولګېدله او هغه د وروستي ځل لپاره وویل: وړاندې ولاړ شئ، او بیا د تل لپاره چوپ شو. په دې ځنډ کې 50-60 تنه مجاهدین لاندې ښکته شول او د زینې په مخه کې یې پښې ټینګې کړې. د دوی ملګري له دیوال څخه راکوزېدل او ورسره ملګري کېدل. مجاهدین به کله د دښمن د زور په وړاندې پر شا ولاړل او له دیوال سره به ولګېدل او کله به یې دښمن پر شا کړ او څو ګامه به پر مخ ولاړل. په هر حالت کې د زینې ساتنه دوی ته د مرګ او ژوند خبره وه. هلته پاس د دیوال سر ته د اندلس له امیرانو نه باغي شوې ډلې را رسېدلې. د مجاهدینو یوې بلې ډلې د برج بله دروازه پرانیستله او له ښي لوري څخه د احمد تر قماندې لاندې جنګیالیو ته یې د لاندې ښکته کېدو لاره پرانیستله. د احمد په مشرتابه جنګېدونکي مجاهدین د زینو له لارې انګړ ته کوز شول او په انګړ کې له خپلو نورو ملګریو سره یو ځای شول. هغوی د دې لپاره چې نورو سرتیرو ته له دیوال نه د تېرېدو زمینه برابره کړي په دفاعي جګړه بخوت وو.
د اندلیس د سرتیریو له ډلې نه تر اوسه پورې لا درېیمه برخه د دیوال سر ته نه راغلي چې د نصرانیانو نوي کنډکونه د دیوال سر ته ورسېدل. هغوی په دیوال پاتې سرتیري د کیڼ لوري برج پر لور ورټېل وهل. د عبدالمنعم له شهادت وروسته د مجاهدینو قمانده د احمد په لاس کې وه. د حسن په مشرۍ د مجاهدینو ډله تر اوسه د دیوال په کیڼ لوري کې د دوو برجونو په منځ کې په جګړه بوخته وه. د بربري پوځ ډله هم له هغوی سره وه او د دې ډلې سالار له وزنه د امیر یوسف د خبرولو لپاره لږ ځنډ مخکې تللی و. حسن چې د دیوال پر کومه برخه برید کاوه هغه ختیځې دروازې ته ډیر نږدې و او هلته دفاعي انتظام هم تر نورو برخو غوره و. د خوټېدلیو تیلو او ډبرو د باران له امله د حسن دوه بریدونه ناکام شول، خو په درېیم برید کې له حسن سره 50 تنه سرتیري پر دیوال ور وختل. هغوی په یوه تونده حمله دښمن یوې او بلې خواته ټیل واهه او نور پوځ ته یې د دیوال سر ته د ورختلو لاره پاکه کړه. د دیوال پر سر تونده جګړه روانه وه او د حسن پاتې ملګري یو پر بل پسې پاس ورختل. د کلا اوسیدونکو هم هره شیبه د دوی د مقابلې لپاره تازه دمه پوځونه ور استول. ناڅاپه حسن ته نږدې یوه بربري په لوړ غږ چیغې کړې، هلته وګورئ، زموږ پوځ دې لور ته را روان دی. حسن مخ ور واړاوه. د کلا په جنوب ختیځ کونج کې د امیر یوسف د پوځ کنډکونه راښکاره شول او له دې سره حسن پر دې هم وپوهېده چې دښمن به د هغو پوځونو مقابلې ته دې برخې ته نور پوځونه هم راواستوي او که د مرابطین پوځ سمدستي ونه توانېده چې کلا ته ننوځي نو دښمن به انګړ ته ورښکته شوي ټول مجاهدین ووژني. ځکه خو حسن بېله ځنډه د ختیځې دروازې نیولو اړتیا لیده. خپلو سرتیرو ته یې د لاندې کوزېدو امر وکړ. مجاهدینو او د بربري سرتیرو ډلو په نویو ولولو پر دښمن توند بریدونه پیل کړل او د برج تر دروازې پورې ورسېدل. شاته تللیو عیسوي پوځیانو هڅه وکړه چې دروازه د شا له لوري وتړي، خو د مسلمانانو یوې څپې د خسو په څېر هغوی ورسره واخیستل. حسن پر زینو ورښکته شو او پر هغو عیسوي سرتیرو یې له شانه برید وکړ چې د احمد تر قماندې لاندې سرتیري یې کلابند کړي وو. تر لږ ځنډه پورې د مجاهدینو دواړه ډلې د دښمن د لیکو له څیرلو وروسته سره یو ځای شوې. حسن په لوړ غږ وویل، مجاهدینو د دروازې پر لور وړاندې شئ، پوځ له هغه لوري را روان دی. او دې سرتیرو ګام په ګام د مړیو انبارونه پرېښودل او د دروازې پر لور وړاندې تلل. تر لږ ځنډه پورې دښمن دوی له څلورو لوریو را ایسار کړي وو. دوی به کلابندي ماته کړه او څو ګامه به د دروازې پر لور وړاندې شول، خو دښمن به بیا د دوی په مخه کې د تورو او نیزو دیوالونه ودرول. د دیوال پر سر پیردارانو د کلا اوسیدونکي د بربري پوځ د ډلو له راتلو نه خبر کړل او د نصراني پوځ سالار خپل ټول خوندي کنډکونه دې لور ته راواستول. اوس په کلا کې دننه د جنګیالیو مجاهدینو نه د ټپیانو او شهیدانو شمیر زیات شوی و او د دوی د هرې تورې په بدل کې د دښمن څو تورې اوچتې وې. له دروازې نه کوم 250 ګامه لرې احمد او حسن له ځانو سره یوازې 80 تنه مجاهدین او 8 تنه بربري سرتیري لیدل. د دوی نور ملګري یا ټپیان او شهیدان شوي وو او یا په وړوکو وړوکو ډلو کې له دوی نه بیل شوي او د دښمن د پوځونو په منځ کې را ایسار وو. دروازې ته نږدې ځای ځای د غیشو ویشتونکو مورچلونه وو. ناڅاپه نصرانیان د مجاهدینو له مخې نه لرې شول او ښي او کیڼ لوري ته ورټول شول. اوس له هغو مورچلونو نه د غیشو باران پیل شو. څو شیبې زړه نازړهتوب د هغو پاتې کسانو د وژل کېدو سبب کیدای شوی، خو دغه سرښندویان ډیر ګړندي د دروازې پر لور ورغلل. 30 تنه ځوانان چې د زیاترو په زغرو کې غیشې نښتې وو دروازې ته ورسېدل. د دروازې په مخه کې د زغروالو عیسویانو ډله نیزې په لاسو کې ولاړه وه. احمد د تکبیر ناره اوچته کړه او یو نصرانی یې په توره وواهه. له دروازې نه بهر د ده د نارې ځواب راغی. مجاهدینو د سترګو پر رپ کې څو تنه را وغورځول.
چې د وړاندې تلو لاره یې ومونده د احمد او حسن څو تنو ملګرو د دروازې درشل ته ځانونه ورسول او هغوی دروازې ته شا کړه او دښمن یې د انګړ په لور ټیل واهه. حسن خپلو ملګرو ته چیغې وهلې دروازه خلاصه کړئ، دروازه خلاصه کړئ، او بیا یې په برید پیل وکړ. د غرناطې مجاهدین الیاس، 2 تنه بربري مجاهدین، 4 تنه د المریې او بیغه مجاهدین د هغه ښي او کیڼ لور ته وو. هغوی ټول په یوه کتار کې وړاندې شول او دښمن یې د درشل تر بل سر پورې شاته کړ. خو د دښمن پوځیان د سمندر د څپو پر څیر یو ځل بیا راغلل. د حسن په ټټر په یوه وخت کې د 2 تنو نیزې ولګېدلې او یوه توره یې پر اوږه ولګېدله او راوغورځېد. تر دې پخوا 4 غیشي د ده په زغره کې نښتي وو. پر حسن پسې الیاس هم ټپي شو او راوغورځېد. تر دې وروسته عیسویانو د سترګو په رپ کې د مخې کتار تر پښو لاندې کړ او بیا د دروازې دهلیز ته ننوتل. په دې ځنډ کې 10 تنو مجاهدینو د دوی شاته کتار جوړ کړ او احمد د پاتې کسانو سره د دروازې د پرانیستلو هڅه وکړه. عیسویانو د شاتني کتار 15 تنه نور هم شهیدان کړل او پاتې نور د دروازې په لور ورټول شول. خو په دې موده کې احمد او د هغه ملګریو د دروازې هغه لوی شاتیر ترې لرې کړی و چې دروازې ته یې د یوه نه ماتېدونکي زنځیر کار ورکاوه. احمد د دروازې یوه پله دننه لور ته ټیل وهله او د الله اکبر ناره یې اوچته کړه. بربري مجاهدین د ده د نارې په ځواب کې د یوه توپان په څیر وړاندې ورغلل. یوه غازي له خپل بشپړ جلال او دبدبې سره د هغوی لارښودنه کوله. دا امیر یوسف بن تاشفین و. د کلا په دروازه کې د هغوی د هرکلي لپاره د انلیس د مجاهدینو، د انلیس د امیرانو د یاغي پوځ له ډلې او بربري مجاهدینو نه یوازې 10 تنه ژوندي پاتې وو. دوی وړاندې ورغلل او دښمن شاته ولاړ. د امیر یوسف پوځ یو پر بل پسې ښي، کیڼ لوري او مخامخ بریدونه کول او د ختیځ لوري له دیوال نه د ننه دیوال تر خندق پورې یې د دښمن د مړیو ډیرۍ جوړې کړې. د ننه دیوال ساتونکو د خندق پل لرې کړ ځکه خو د بربري پوځ په مخ کې ماته خوړلي عیسوي پوځیان ښي او کیڼ لور ته ورټول شول او د کلا لویدیځ لوري ته یې د پناه اخیستو هڅه وکړه. د امیر یوسف پوځ په 2 برخو وویشل شو. د جنوب او شمال لوریو ته یې د ننه او بهرني دیوال ترمنځ د دښمن پوځي مورچلې تر ګامونو لاندې کړې د لویدیځ پر لور وړاندې ولاړل. په دې ځنډ کې د دښمن زیات ځواکونه له ختیځ لوري نه لویدیځ لوري ته د لیږدېدو له امله سیر بن ابوبکر د یوې توندې حملې په پای کې له لویدیځې دروازې نه کلا ته ننوتل. اوس د دې 2 اړخیزه برید په وړاندې د ننني او بهرني دیوال د ننه د دښمن پوځونه ډیر تیت او پرک شول او په یوه او بله خوا ځغلېدل. ځینو یې وسلې وغورځولې، ځینو یې په خندقونو کې ځانونه وغورځول او ځینو نورو د آسونو په طبیلو او د وښو او دانې په خونو کې ځانونه پټول. د ننه دیوال ډیر لوړ نه و خو د خندق له امله پر هغو نیغ برید آسانه نه و. سیر بن ابوبکر یوسف بن تاشفین ته راغی او ورته ویې ویل اوس ته څه امر کوې؟ امیر یوسف د ننه تر ټولو لوړ منار ته اشاره وکړه. ځواب یې ورکړ د نن د شهیدانو ارواوې پر دغه منار زموږ لارې څاري. د دې برجونو له نیولو پرته به زموږ تورې په پوښ نشي. دښمن تر اوسه هلته ډیر زیات دی. که موږ 4 لوریو ته مورچلونه ونیسو نو هغوی به ډیر زر وسلو غورځولو ته اړ شي. امیر یوسف وویل لومړی زما هم دا نظر و چې حصن اللیث به په یوه ورځ کې فتح نشي، خو د ختیځې دروازې شاوخوا ته د 2000 شهیدانو بدنونو راته ویل چې خدای نه غواړي چې د حصن اللیث بری وځنډیږي. تر لږ ساعت مخکې پورې څوک پوهېدل چې یو لوی کار به چې د هغو لپاره ډیر پوځ ته اړتیا وه څو تنه سرخندویان ترسره کوي. د انلیس غازیانو د خپلو خاینو امیرانو د غدارۍ کفاره ادا نه کړه، هغوی زموږ د بري بیه هم ادا کړه. ته د دې حصار شاوخوا ته د وښو او ازوقې ټولو زیرمو ته اور واچوه او پر بهرني دیوال چې د دښمن څومره منجقونه د کار وړ دي پر هغو بریدونه پیل کړه. تر لږ ځنډه د ننه د طبیلو او د ازوقې د زیرمو لمبو له اسمان سره خبرې کولې. د امیر یوسف په حکم یې آسونه له طبیلو را ایستلي وو. د شهیدانو مړي او ټپیان یې بهر ته وایستل. د ننه حصار په دودونو کې پټ شو
د شمال څپو کله کله د اور لمبې هم دننه دیوال ته رسولې. د امیر یوسف سرتیرو له بیروني دیوال نه هم پر منجقونو اورنۍ ګولۍ اورولې. د سیر بن ابوبکر په امر د مجاهدینو یوې ډلې واښه راواخیستل او سره له دې چې له پاسه پرې د غیشو باران و، هغه یې د جنوبي دروازې په مخ کې انبار کړل. چې خندق ډک شو وښو ته یې اور ورته کړ. لږ ځنډ وروسته دروازې اور واخیست. دښمن له پخوانه څلورو لوریو ته د اور لمبو او اورنیو ګولیو ورخطا کړی و. چې کله د دروازې د اور لمبې دننه ورسېدې نو هغوی ناڅاپه د شمال لور ته د خندق پول وغورځاوه. 15,000 تنه زغروال سرتیري چې دننه دیوال ساتنه یې کوله په منډه بهر ته راووتل. امیر یوسف د بهرنۍ دروازې په مخه کې د نیزه وهونکو کتارونه ودرول. چې کله د عیسویانو نیمایي پوځ دننه حصار نه راووت نو د ښي او کیڼ اړخ سرتیرو ته یې د برید امر وکړ. په یوه برید کې یې دروازه ونیوله، په بل برید کې یې دښمن ټیل واهه او د دیوال دننه ننوتل. اوس د عیسویانو هغه پوځ چې بهر ته راوتلی و د بربریانو په مخ کې را ایسار و او چې دننه پاتې و د هغوی د بهر ته راوتلو امکان نه و. بهر راوتل یو وروستی ځل یوه تونده حمله وکړه او تر بهرني دیوال پورې ورسېدل. او دلته تر یوې خونړۍ جګړې وروسته د هغوی څو تنه پر دې بریالي شول چې بهر ته ووځي، خو بربریانو سمدستي په دروازه کې نور سرتیري ودرول. په کلا کې دننه امیر یوسف په خپله مجاهدینو ته قمانده ورکوله. د هغه توره د دښمنانو پر سر د تندر په څېر راپرېوته. زغره یې د وینو پر خاپونو رنګ وه. کلا ته له ننوتلو وروسته د هغه په لاس کې څو تورې ماتې شوې. چې کله دوی نیمایي کلا ونیوله نو دښمن وسله وغورځوله. امیر یوسف د جګړې درولو اعلان وکړ. سالارانو د ده حکم د کلا له یوه سره تر بله ورسوه او د سترګو په رپ کې د مجاهدینو تورې چې چیرته وې همالته پاتې شوې. له ژوند د مایوسو نصرانیانو داسې احساس کړه چې د مسلمانانو امیر خپلو سرتیریو ته امر ونه کړ، بلکې د خپل پوځ د هر سرتیري لاس یې ونیو. د ننني حصار جنوبي دیوال ته چې هغه اور په غرغنډو ولید چې خپریږي نو د بندیانو د ایستلو امر یې وکړ. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.